زما عزیزان ولی او بزرگ د خپل منلو کې صدر توک ز د هندستان په علماو کې د مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه مکتوبات زدا پویګم چې د چې سل کلی دی نو دا القا ورته د اسمان نشوي ما په خبرو پویګم القا ورته شوی دلی کلی دی چې یو ولید سلطان الاولیاء یو عالم دے قاضی ضیاء الدین دا عالم کار دا دے چی چرتا رباب یاداب وغیرہ غگیگی بد دے ورپسی وئی دا عالم کار دا دے سلطان الاولیاء مجلس کے بچرتا رباب مباب غگے دا بحر العلوم لکلی دی کانا مولانا روم یسمع ربابا اتنے لوگ نہیں گے کہ تو نے اپنے واسطے کاوا منگا چھوڑ مڑا دغه مولیانو پسې چې دی خدا کا جنت تلار شي غر کې غرق وکدا عرض داو کان مولانا روم یسمع ربابا او څنګه چې تاسو پر باپونو شروع کړي مولانا روم سلطان الاولیاء مجلس کے رباب غگیگی قاضی ضیاء الدین وے تو پلیت او مردار مرگرو تیرا زج واللہ کے پریدم ورغلے دے مجلس تورننوتے دے او پی ور ټوپ کړي چې ور ټوپ کړي دي سلطان الاولیاء په دې ځمکه راایشته بیا چې سباله بیا ورغلې دي بیا رانی ولې دي د دې ځمکې وشته بل ورځ بیا ورغلې دي رباب غږیږي بیا رانی ولې د دې ځمکې وشته په څلورم ورځ چې ورغلې دي نو قاضی ضیاء الدین ډیر کوشش وکړ خو سلطان الاولیاء په ځمکه راونويشته واپس راغه مرګرو ته وې دا مردار زدب سره بګورم دادی چراغ مریدان ورته وې صاحب خبره دادا چې دا دو ځله خو دې راوښتو دا په دریم ځل دی ولې راونويشتو وی پرې دی وینا حل بوي وینا می پرې دی وینا وی سلطان الاولیاء چې پړومبي ځل پاسې ده او د باندې حال راغې نو زه چې ورپسې ورپاسې دم د روح اول اسمان ته پرواز کړو نو اول اسمان پورې زما رسیم کېدا رومي نیو د دې ځمکې مې وشت په دویم ورځ چې دی بیا پاسې ده او زه ورپسې ورپاسېدم نو د روح سدرة المنتهى ته رسېدلی نو هغه ځای پورې رسۍ زمام کېدا رومي نیو د دې ځمکې مې وشت په دا دریم ځل چې دی پاسېده د روح د سدرة المنتهى نم پرواز مخکې کړی زه چې ورپسې ورالم راته وی چې قاضي صاحب دې ځای نه مخکې ته نشي عزیزانو د شریعت دا عالم دے او د بزرگای دا عالم دے خبر راغے چې قاضی ضیاء الدین بیمار دے سخت بیمار سلطان الاولیاء سڑے ورولے گلو چې ورته وایي چې زه ستا تپوس ته راځم کړي ور سره پرزول دي کافر او مرتد ورته ویلي دي او جواب ورولې گلو چې زه ستا تپوس ته راځم زمونږ دې پوس پرې کړي قوم ته وګورئ مونږ به داسې وکړو چا سره چې ما پرزونې کړي زه به د هغه تپوس ته لاړ شم لاړ به شئ
تاسو دا شیخان صاحبان بزرگان نیکان چې چا ستا نامه بیا اودس اغستی او هغه بیماری ته به تپوس ته ورشي بزرګي ولایت او بزرګي دې ته وایي سلطان الاولیاء تپوس ته راځي قاضي ضیاء الدین ورته وایي چې ورته ووایا چې زما د نزع حالت ته زه مړ کېږم او په دې وخت کې زه د دې بدعتي مخ نه ګورم نه ګورم قاضي ضیاء الدین ته چې دا سوال جواب ورولېږلو سلطان الاولیاء ته نو هغه جواب راولېږلو چې زه دومره بې ادبه نه یم په خدای مې دې قسمي چې ستا کور ته د تلو اراده مې وکړه نو د ټولو بدعاتو نه مې توبه ویستله خو ما خپل تپوس ته پرېږدم قاضي ضیاء الدین ته چې دا خبر ورغی چې توبه یې ویستې ده وی او صاحب نو قاضي ضیاء الدین خپل پټکی ورکو وی د دروازې نه تر ما پورې زما دا پټکی وغوړوئ او سلطان الاولیاء ته وایي چې په دې خپېږ دا ماله راشه عزیزانو د اخلاقو دا عالمو د حقانیت دا عالمو د ولایت او د بزرګۍ بیا دا عالمو تاسو خیال راغی زما عزیزان قرآن کې راځي یمحو الله څنګه ده یمحو الله ما یشاء یمحو الله ما یشاء د دې په ضمن کې مولانا ثناء الله پانی پتی لیکلی دي چې مجدد الفسانی رحمت الله علیه ډېر لوی سړی مجدد الفسانی بچیو یو عالم دے مولانا طاهر نامه ده داغه بچو ته سبق خی مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه کې ناشته په مراقبه کې په لوح محفوظ نظر پریوته سګوري په لوح محفوظ چې دا مولانا طاهر چې دما د بچو استاد دی دا په لوح محفوظ باندې شقی لیکل شوی دی شقی مانا وای بدبخت مجدد الفسانی رحمت الله علیه ډیر خپش چې دا خو زما د بچو استاد دی عالم دی خدای دا به وسکیږي مجدد الفسانی رحمت الله علیه وای چې ما تر آیات شو چې د نیکانو په دعا باندې تقدیر معلق رد کیږي تقدیر دو قسمه ده یو تقدیر مبرم ده او یو تقدیر معلق ده تقدیر مبرم ده چا په کوشش نه رد کیږي او تقدیر معلق چې ده ادا اولیاء په دعا رد کیږي ما خبرو پوهیږي اوس تاسو تقدیر به څه پیژنئ کاکا خپنه شي تاسو پوه شئ تقدیر مونږ خو خپنه شي هغه د غرونه یو په قبر کې ته ملائکو تاسو کوي من ربک هغه ویل وی من ربک وی څو رب کې یو قب ډوډۍ بنئ چرتا وګه ما اوس تقدیر مبرم په جندلو پارا تقدیر معلق په جندلو د پارا لو علم پکار دے محنت پکار دے او جوڑے دے په مخ د فراق خو نکړه لارې جوڑے دے په مخ د فراق خو نکړه لارې تپکم دلیل زما د مینه داودار د مینه داوا څنګه کې چې په مخ کې دی او خلارې نه دی جوړی کړی او ته چې خوب کړی تر سحر تمل کړی د دیدار کو قید مہرو یانو کلا بیا آسان دی ها کو قید مہرو یانو ته چې خوب کړی تر سحر د طالبان ووري تروم العزه ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللؤالي فمن رام العلا من غير قد
أضاع العمر في طلب المحال تركت النوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي علو الكعبة علو الكعبة بالهمم العوالي وعز المرء في سهر الليالي علو الكعبة بالهمم العوالي وعز المرء في سهر الليالي دا د دې ترجمه ده چې ته چې خوب کړې تر سهاره تمل کړې د دیدار کوکۍ د مهرویانو کله بیا آسان دي ها کوکۍ د مهرویانو و توکل ځان سنبال کا رواني گزی کاروانا توکل ځان سنبال کا رواني گزی کاروانا فلک د هجر ما خپل رضا تن پریدي ها فلک د هجر ما ظالم ہمیں وہی ہمیں جڑا تن پریدی ہاں ظالم ہمیں وہی ہمیں جڑا تن بابتا صلاح پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو کې سټه به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کې سټه جڑا تن پریدی ہاں مجنون میں عالم بولی ماسو خواتن پریدی ہاں